او دریمه مسله د جمهوریت ولا دا پوښتنه کوي چې په دې باندې نتیجه مرتبه ټولو نه اول واوره چې کله د جمهوریت متعلق چې کوم صاحب دی د به ویل چې چړي نه والا د مولانا فضل الرحمن صاحب سره څوک ما سره د کینی چې زه ورته جمهوریت کفر ثابت کړم. مو فضل الرحمن صاحب پرېدا نو چڼې چې ورسره کېناستو علم کفر ثابت کړ نه یوه نتیجه پیدا مرتبه دې ته راکوز شو چې لږ شانتې دا غیر شرعي هو دی نو په هغې باندې غیر شرعي چې دی څنګه غیر شرعي دی چې په دې باندې بدشیانو دپاره ګیره شرط نه دی. ګیره خو کله ګویانو ته شرط شي زمونږ فقه کې کله کله ورته نه شرط ځکه چې ګیره چې عامه شي بیا نه ده ورته شرط. دا خو علما کله یو شرط لګوي کله بل شرط لګوي لکه اذن عام جمعې دپاره شرط اوس نه دی دې باندې شاید غیر شرعي کېږي نه. که ته وایې چې په جمهوریت مناظره باندې نتیجه مرتبه نه شوه نو دې صاحب ته ووایه چې یو ځلې ته خو بیا چیلنج ورکړه مخکې د کفر چیلنج ورکړه چې جمهوریت کفر دی په پاکستان اوس دغه چیلنج وکړه چې غیر شرعي دی کم از کم یا صرف د چیلنج نوم خو ته واله په ممبر باندې نو نتیجه په هغې باندې هم مرتبه شوله ښه. او نن چې کوم انسان انتخاب کی امیر جوړیږي د مسلمانانو نو هر کجابودي به راپاسي او د مسلمانانو امیر به جوړیږي او که نه اسلام کې څه شرایط شته لہذا ستاسو زه ستاسو مخې ته هغه شرایط ګما چې د قرآن او د سنت په رڼا کې مجتهدینو د امت هغه لازم ګرځولي دي څه شرایط په درجه د وجوب او د لزوم کې دي او څه شرایط په درجه د افضلیت کې دي. نو تاسو ته به د خپل نظام د انتخاب طریقه پته ولګي چې آیا زمونږ اسلامیه جمهوریه پاکستان یا اسلامیه جمهوریه چې کوم ملک هم دی نو آیا دا اسلامي دی دا شریعت سره موافق دی او که مخالف دی دا کومه طرز او طریقه د انتخاب چې ده آیا دا د شریعت موافق ده او که مخالف ده ځکه چې په اسلامیه جمهوریه کې یا په جمهوریت کې که هغه اسلامي دی او که غیر اسلامي دی نو په دې کې هر انسان ته د امیر جوړېدلو اختیار شته هر انسان ته خو هر انسان نو مراد هغه انسان دی چې د دې په شرایطو برابر وي د دې په شرایطو برابر اوس زه د دوی په شرایطو برابر نه یم زما یو استاد شیخ الحدیث هغه دنیوي اعلی تعلیم نه دی کړی هغه ډیګریان یې نه دي حاصل کړي نو د دې په کتاب کې اسلامي مسلمان آئین کې او مسلمان جمهوریت کې د دې زمانې یو شیخ الحدیث هم نو هغه صدر یا وزیر اعظم جوړېدی نشي د دې خپل شرایط دي او د اسلام خپل شرایط دي نو د اسلام شرایط درته وایم ښه علما کرامو چې کوم شرایط ذکر کړي دي دا به مخکې نه ذهن کې کېدی دا داسې شرایط نه دي چې هر شرط د زمانې سره ختمېدونکی دی یا دا لازم نه دي او یا وجوب یا فرضیت به صرف د قرآن او د سنت نه ډایرکټ هغه ثابتېږي او د مجتهدینو په اقوالو سره نه ثابتېږي ځینې سادهګان لکه ما سره عباس کې یو مولي صاحب دا خبره کړې ځکه درته وضاحت کوم تاسو د ماسخوتن 3 رکعاته وتر کوئ دا واجب دي که سنت څه شی دي واجب دي څه شی دي واجب دي دا اوس چې موږ 2 رکعاته د جمعې مبارکي مونځ کوو دا فرض دی که واجب که سنت فرض قرآن کې شته چې دا فرض دی سنت کې شته څوک ښودی شي دغه شان دی د وتر باره کې دا شته په احادیثو یا په قرآن کې چې څوک وښیي چې دا 3 رکعاته وتر واجب دي دا شته وایه که نه شته دی نشته په ډاډه وایي دا پکې نشته دا به مونږ چا واجب ګرځولي مونځ کې واجب شته که نه څو واجبات دي هلکه څو دي 14 واجبات دي ښه 14 خیر دی دا خیره کمیږي زیاتېږي څه مشکل نشته څوک واړه واړه واجب وایي که نوم کې اوبه اچول واجب دي غسل کې پوزه کې اوبه اچول ټول بدن واجب دی فرض دی که نه نو خیره دا اعتباري فرقونه دي 14 به والي په قرآن یا په احادیثو کې دا شته چې مونځ کې 14 واجب دي وایه که نه دي شته دا چا واجب ګرځولي فقهاو چا مجتهدینو په مجتهدینو د قرآن او د احادیثو نه د اصول فقه او د اصول قرآن موافق راوستي دي هغه هلته صیغې ته کتلي دي چې اقیموا الصلاة دا خو د امر صیغه ده او امر د 14 مانو دپاره راځي چې مطلق علی القرائن ذکر شي دپاره د وجوب او د فرضیت دي لہذا مونځ څه شی دی فرض دی قرآن کې خو الله نه دی ویلي چې مونځ فرض دی احادیثو کې خو دا نشته خو په احادیثو کې راغلي
د صيغه د امر راغلی ده هغې نه بیا فقهاو مجتهدینو د اصول فقه مطابق فرضیت وجوب او سنتیت ثابت کړی نو دا ډېره د کمکلو د جاهلو خلکو خبره ده څوک چې دا قرآن او سنت کې نشته دا خو د مجتهدینو اقوال دي نو دا مجتهدین د قرآن او سنت خلاصه مونږ ته ذکر کوي د هغې تفسیر کوي